سلامونه کترمنونکو تامره شبه است زه شیرزاد مرکلی کوم کرکټ په نړۍ کې دومره تر ټولو مهمه لوبه ده چې دا مهال د نړۍ په شاوخوا کې ډېر مینوال لري. ډېر مینوال به د کرکټ داخل د کرکټ د میدان داخل د ځینو برخو د نومونو یادولو په اړه باندې معلومات نه لري یا ځینې شاید ولري. راځئ چې نن د کرکټ لوبې د کرکټ میدان داخل د فیلډینګ پوزیشن یا هغه ځایونه چې ډګر ساتونکي پکښې درېږي چې د هغوی په اړه باندې لږ معلومات ترلاسه کړو. عموما موږ د کرکټ میدان په دوو برخو باندې ویشو. کله چې زه داسې درېږم نو زما راسته خواته د کرکټ لوبې اپ ساید دي او کله چې داسې درېږم نو چپه خواته لیګ ساید دي. راځئ د دې خوا یې راپیل کړو. کله چې د رسته لاس بیټر یا توپوهونکی همدلته درېږي نو تاسو ته معلومیږي چې د بیټسمین تر شا ویکټ کیپر دی، خو د ویکټ کیپر سره درې نږدې کسان لومړی سلیپر، دوهم سلیپر او دریم سلیپر یادېږي. د سلیپرانو سره نږدې په همدغه نږدې ساحه کې د دې څخه لږ لرې دې ته شارټ ترډ مین وایي. او د شارټ ترډ مین مطابق دغسې په اوږده یا سده ساحه کې هلته ترډ مین یادېږي، یعنې لومړی سلیپر، دوهم سلیپر، دریم سلیپر د دې څخه لږ هاخوا شارټ ترډ مین او د هغه مطابق په وروستنۍ ساحه کې ترډ مین ویل کېږي. Soft hands and away down to third man. د دې څخه وروسته دې ساحې ته چې بیا وایي دې ته ګلې وایي. ګلې on the drive and net is to the right of Gully. Back to back boundaries. او کله چې بیا زه داسې درېږم زما مخامخ د اوښتن ځای ته یا د رسه بیټسمین مخامخ همدغسې ساحې ته د ګراوند د منځنۍ برخې لږ دې خوا دې ته پوینټ وایي. او د پوینټ مطابق همدغسې ژوره ساحه کې دې ته ډیپ پوینټ وایي. Gets things going with a back cut to the boundary. It was a little short. د پوینټ څخه وروسته دې ته کور وایي. دې ساحې ته کور وایي. Again offside, this time to cover. What a performance from Australia. Pitch and Warner's been dismissed. د کور مطابق هماغسې وروستني یا اخرنۍ ساحې ته د بونډري یا د پولي سره هغه ساحې ته ډیپ کور وایي. Just referencing this large playing area, Mitoon at deep cover, couldn't cut that one off. د دې څخه وروسته موږ اکسټرا کور لرو. Just in the air and past extra cover. د اکسټرا کور مطابق هماغسې وروستني ساحې ته ډیپ اکسټرا کور وایي. This is just sensational to watch. It makes it look really easy by the eye. او د دې څخه وروسته لنډي یا پیچ ته نږدې ساحې ته میډ اف وایي، خو د میډ اف مطابق وروستنۍ ساحې ته لانګ اف وایي. It's a miss hit, should be taken at long off and he's gone. Hafiz misses the boat. او د هغه څخه وروسته موږ بیا ویلی سو چې د پیچ مطابق دې ته سټریټ وایي. سټریټ یا مستقیمه ساحه. That's just as nice. No, nicer. I think the on drive for four. دا و د اپ ساید معلومات. راځو د کرکټ د میدان چپ طرف ته، د پیچ چپ طرف ته د سټریټ څخه بغل ته مخ د دې چې لنګان ته راسو موږ دا نږدې ساحه وایي. د پیچ نږدې په دا خوا کې لومړنۍ ساحې ته میډ آن وایي، میدان. Oh, there's a fielder there. That is the very last thing the West Indies wanted. او د میدان مطابق همدغسې ژورې ساحې ته لانګان وایي. Down the pitch, long on is there, over his head, yes, just 6. د دې څخه وروسته میډ ویکټ. Oh, he finds the fielder at mid wicket. او د میډ ویکټ مطابق ژورې ساحې ته ډیپ میډ ویکټ وایي. د دې څخه وروسته اوسنۍ ساحې ته د منځنۍ ساحې ته سکویر لیګ وایي. اپ ډیپ سکویر لیګ وایي. Down a fine leg, does it clear him? No, it's a gift. He played so well. د سکویر لیګ څخه وروسته پاین لیګ لرو. د پاین لیګ مطابق هماغه ژورې ساحې ته یا وروستنۍ ساحې ته موږ چې وایو هغه ته ډیپ پاین لیګ وایي. Did swing, but it was swinging from the wrong lines.
One Aussie fan is over the moon. او د ډیپ فاین لیګ څخه وروسته موږ نو بیا سټریټ یا مستقیم د وکټ شاته د ته لانګ سټاپ وایي دا معنی چې دغه لند او اساسي معلومات مو خوښ شوي